او څلرم وثیاب فطهر جامې دې له نجاست ظاهري له نجاست باطني څخه پاکې وساته. نجاست ظاهري دا ده چې په ګندګي باندې په مرداري باندې جامې ککړې وي، دا د انسان وقار و عزت خرابوي، له دې څخه یې پاکې وساته. چې څونه ستا جامې پاکې وي، ستا عزت و وقار پر ځای وي، دغو نه به ستا خبره کې اثر وي. او جامې دې له باطني نجاست هم پاکې وساته، چې کمیس پې در څکېږي یا د پرتوک په مځکه څکېږي یا د شلمه تر پښو لاندې کېږي یا د په جامو کې د تکبر اثر وي، له دې څخه یې پاکې وساته. وثیاب فطهر جامې دې پاکې وساته. او پنځم نمبر والرجز فهجر بوتان پرېږده. خلکو ته د بوتانو د پرېښولو درس ورکړه. مخلوق ته دا درس ورکړه چې په مخلوق کې قوت نشته. کله چې د مخلوق د خالق خوا ته راوبالو، د رب د ربوبیت آثار دې ورته بیان کړو، بیا دویم درس ورکړه چې که مخلوق ستا په سترګه کې هر څونه لوی راتی، خو په مخلوق کې لوی نشته. مخلوق ده، مخلوق محتاج ده، مخلوق بے وسه ده، مخلوق بے زوره ده. والرجز فهجر دا معنا ورکوي چې د بتانو عبادت پرېږده، یعنې ټول مخلوق له الله ما سوا د هغو ته خلکو ته د کمزورۍ و د بېوسۍ درس ورکړه. ولا تمنن تستکثر د اخلاقو درس پسې ورکوي پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته. ولا تمنن داسې احسان مه کوه تستکثر چې بیا یې ته ډېر بولې، پر هغه چا احسان اچوې. داسې نیکي مه کوه چې هغه بیا ته ډېره بولې، بل څوک د هغه تر بوج لاندې راولې. دا مه کوه. نیکي کوه د خپل انسانیت په تقاضا، د خپلو اخلاقو په تقاضا، د رب دپاره چې څو طرف ته په نږدې سي پر خلکو احسان مه اچوه. او دا ټولې خبرې چې تا ته کم درس بیان سي، دا د نبوت کار ده. د دې په شا کې مشکلات راځي، دردونه راځي، تکلیفونه راځي. داعی چې حقیقتاً د الله جل جلاله د دین دعوت کوي، مخکې مشکلات راځي، ستونزې راځي، چې نوې نوې له یوې له بلې خوا ستونزې راځي. یا به له مخلوقه تعدید کېږي، یا به بدنامه کېږي، یا به نیستي راځي، یا به ناجوړي راځي، یا به نور ازمویښتونه راځي، یا به دربدري راځي. د دعوت له کاره سره چې دا د پیغمبرانو کار ده، له دې سره ازمویښتونه حتمي دي. یو خو زموږ دعوت ته چې قرار پر چوکۍ ورته ناستو، سپیکرې راته ایښی، خلک په خپله راځي. د انبیاو کار چې د انبیاو په طریقې سره کېږي، هلته بیا مشکلات پکښې دي. نو الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته د دې ټولو وصیتو په پای کې د صبر درس ورکوي. ولربک فاصبر، پر هر څه تکلیفو، زامتو، دردو باندې رب ته صبر وکړه. د صبر نتیجه به دا وي چې ستا کار به مخته ځي، او ستا کار به کامیابه کېږي، او ستا د دعوت اثر به د مځکې ټولو طرفو ته رسېږي. دا د نبي علیه الصلاة وسلام د صبر نتیجه وه. دا د هغه د حوصلې و، د نیکو اخلاقو نتیجه وه.
چې نن له هغه ځایه څخه چې نبي علیه صلات وسلام ته دا توصیه کړې سوې ده په زرونو میلونه لرې نن هم هغه اواز چې نبي علیه صلات وسلام 1500 کاله مخکې پورته کړی و هغه نن هم د دنیا په کنج کنج کې هغه اوازونه پورته کېږي دا له دې واجې چې نبي علیه صلات وسلام صبر وکړي برداشت یې وکړي حوصله یې وکړه او دا خبرې چې الله جل جلاله نبي علیه صلات وسلام ته په دویم درس کې کړي دي دا ته آخرت پورې د مسلمانانو دپاره د داعیانو دپاره د هغو خلکو دپاره چې د دین کار کوي د هغو دپاره یو تسلي ده د هغو دپاره یو درس ده واخر دعوانا الحمد